صحابه کرام هغه په دې یادېدل دا د فیل والا منزل کورنۍ ده او دا د فمی بشوقین والا کورنۍ ده. فیل په عربی ژبه کې اتی ته وایي، یعنی غټ منزل د قرآن د دې کورنۍ دی. په دې کې درې ټکي دي، فی ی لام. فاتحین شروع کی په سوره یونس ودري، دویمه ورځ د سوره یونس نه شروع کی په لقمان ودري، او په دریمه ورځ د لقمان نه شروع کی په والناس ودري. نو درې ورځې کې قرآن ختمي. داغه کورنۍ څه په تهجدو کې، څه د ناظرې قرآن، او څه په نورو نوافلو کې. په دې طریقې سره صحابه کرام تابعینو کې یو کورنۍ د فیل مشهوره او بل د فمی بشوقین مشهوره. فی میم ی بی شین واو قاف و حروف دی په ورځ کې قرآن ختمي. فاتحین شروع کی مائده باندې ودري، مائده نه شروع کی یونس باندې ودري، یونس نه شروع کی بنی اسرائیل باندې ودري، بنی اسرائیل نه بل ورځ شروع کی سوره شعراء باندې ودري، سوره شعراء نه بل ورځ شروع کی په والصافات ودري، والصافات نه شروع کی بل ورځ نو په سوره قاف ودري، شپږم ورځ. نو سبب و مورزی نو د قاف نه شروع کی په والناس ودري. داغه کورنۍ ده چې په ورځو کې قرآن ختمه. دا کورنۍ ورکی شوي دي، دا خاندانونه ورک شوي دي، داسې قسم ټبرې ورکی شوي دي چې قرآن لوی د تلاوت په حواله دومره غلبه ورکول. نو اوس کم از کم چې دا کورنۍ خو خامخی چې داغه کورنۍ ده چې د کور هر فرد دی روزانه یو سپاره تلاوت کوي. نو حاضر مجمع درخواست کو تاسو ته چې قرآن له د تلاوت په حواله غلبه ورکو، تلاوت ډیر او ښځې او نر د دې خبرې پابندي شروع کو. په کور کې کم از کم یو سپاره تلاوت د کور هر فرد دا نه قضا کوي.